السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ موږ هره ورځ تاسو سره داسې یوه کورنۍ معرفي کوو چې له فقر او غربت سره مخامخ وي. نن بیا راغلی دغه موقع چې د ډېر مشکلات لري او دوی د لږ ذره بې سوره غوندې هم دی، اعصاب یې سم کار نه کوي. نو د دې حال له تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې عمر ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ ژوند زندګي سره څنګه یې؟ ګرمي ده، مشکلات ډېر زیات دی. خبر شوې؟ ولې خاوند دې څه کار جوندم کوي؟ خراب ده سپین ګیری ده سر تکلیف لري زمانه کې لکه غټم کې دغه تکلیف لري او دغه ماشومان دغه تکلیفات لري اعصاب یې بې سور دی. اعصاب یې سره ډېر غریبانان سره ډېر غریبانان نو دغه د کور ضرورت پسې پوره کوئ چې خاوند مې په هغه غریبانان دغه د سره مرچک ولې مرچک خرڅوي. نه ټولې یا خالص ټولې پټو د پټو نه ټولوي. نو هغه بیا څو ورکوي ورته؟ څوک 50 روپۍ څوک 70 روپۍ دغه ورکوي خلاص وړکې والي او ډېر دغه دی ډېر غریبان ده نو د دې د څه علاج نه کېږي؟ کېږي ډاکټران علاج یې کېږي لکه تداوي غواړي تداوي کې ډاکټران مې ورنه کوي موږ سره پیسې نشته دې تداوي پیسې نن نشي د مړ کې شو دا دې ګرام پیسې پاتې دي پیسې د دې ځای کرایه څو ده؟ 2 روپۍ دغه پاتې دي پیسې دا باندې پاتې دي او د زوی د څو مشر نشته د کاروبار؟ کاروبار هغه شته دی واده کړی دی تاسو سره نه ده؟ موږ سره یو دې ځل مې کې د سر تکلیف هغه باندې کار کوي خورکي ته څه ویلی شي؟ دا خبرې کولی شي؟ ته خبرې کولی شي؟ ته څه غواړې؟ مریض یې ته څه غواړې؟ دوا غواړې؟ قدرمنو هېوادوالو، هغې دغه خورکي ته وګورئ، دا ناروغه ده. ورته وایم ته څه غواړې؟ وایي زه دوا غواړم. د دې داسې اعصاب لږ ذره بې سوره غوندې دی، دا خبرې هم سم نه شي کولی، مشکلات یې ډېر زیات ده، ټول کورنۍ همداسې دي. ښه مورکۍ ته د هېوادوالو څخه څه غوښتنه ده؟ انشاءالله وبه شي، حتما به وشي. قدرمنو هېوادوالو، دغه لومړی دغه کټ وګورئ تاسو چې په څه حال دی. په دې ګرمۍ کې په دې کې سیمې دي، ځینې په دې فرش سیمې دي او ځینې په هغه کټ باندې. هغه وګورئ چې په څه حال دی او دغه کور تاسو خپله هم ګورئ. زما د ویلو څه هغه نه دی پاتې، تاسو خپله ګورئ چې دغه کور څه رقم دی او د دغې مشکلات خیر ده مور جانې مه ژاړئ. نو د دې د ډېر زیات مشکلات د دې د کور کې هېڅ هم نه لري. دغه زوی اعصاب یې خراب دی او دغه په پټو کې مرچکۍ ټولوي. نو هغې کې ورته 10 20 30 روپۍ یا 50 ورته پاتې کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ په دې 50 به دوی د کوم ضرورت پوره کړي. نو هیله کوم هېوادوالو چې دغه کورنۍ ستاسو مرستې ته اړتیا لري، نو د دغې لاسنیوی وکړئ. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 79 233 دولت به دې ملګری تر